یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهئ ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لا د پښتنو دغه یوه بدبختي د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي هلک داسې بېننګه بې وفا ته مې جانان ویلی اوس ښه خفه یمه چې چاته مې جانان ویلی د پښتون سر خو نیلام دی واهله زما واکدار خو غلام دی واهله د پښتون سر خو نیلام دی واهله زما واکدار خو غلام دی واهله هندو خو نه سلام دی واهله د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاره زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، واجد علي یم د هریچن ټي وي نه پروګرام نوي سحر کې را سره بیا یو ځل ناستې کوي چوټا ضمیر خان کوم چې ماته اول ویډیو کړی و ډېر زیاته خلکو وکت د ملګرو بار بار کالز اس ام اس او کمنټس باندې موږ مجبوره شو چې بیا د چوټا ضمیر خان ریاض خان یو ویډیو کو تاسو سره شیر کو د فیسبوک او د یوټیوب په لاره باندې او راغلیو د چوټا ضمیر خان ریاض خان خواله چې تاسو سره خپل کلامونه شریک کی د ضمیر خان د نورو ملګرو ډیر زیات شوق دی او ډیر زیات ټیلنټ دی پکې نو راځي چې د ریاض خان سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ریاض خان خیر دی؟ څه محسوس کوې چا درته تر اوسه وویل چې تاسو ویډیو شوی وه چا وکته؟ نو ویډیو خو ډېرو کسانو خوښ کړې وه، خو د دوی ډېره مننه کوم چې زه دومره خوښ کړی یم، د دوی یو جهان مننه. نور ژوند دې څنګه روان دی؟ څه خوشحاله یې؟ بس خوشحاله یو. ښه، څه نوي کلامونه دې یاد کړي دي د ضمیر خان د نورو ملګرو چې کتونکو سره شریک یې؟ دغه ضمیر خان ضمیر یو څو شعرونه دي چې داسې بېننګه بې وفا ته مې جانان ویلی اوس ښه خفه یمه چې چاته مې جانان ویلی داسې بېننګه بې وفا ته مې جانان ویلی اوس ښه خفه یمه چې چاته مې جانان ویلی ما یې ټوپۍ په سر ګڼله دوکه شوی یمه ما یې ټوپۍ په سر ګڼله دوکه شوی یمه د جینکو په وار پیدا ته مې جانان ویلی او د محبت قصې به ټولې د بمبر نه کوي د محبت قصې به ټولې د بمبر نه کوي هغه د بر کلي مولا ته مې جانان ویلی ته ځان ته ښکلی وایې ته ځان ته زلمی وایله ته ځان ته ښکلی وایې ته ځان ته زلمی وایله هسې دې پرېوستم چې تا ته مې جانان ویلی. ډېر ښه، ډېر زبردست. نور څه کلامونه دې یاد کړي هغه؟ دغه د ضمیر خان یو غزل دی چې د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاره زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاره د دعاګانو یو سیله وه چې زما نه لاره زه مسافر وم چې مور مې د دنیا نه لاره پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخېسته پلار مې ویل په زنکدن کې ستا نامه اخېسته مړه قسم دی ستا د لاسه د خفګانه لاره خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې خور مې ویل لاله اسمان ته به یې سترګې کړلې یو څو د افسوس چغې والې د هرمانه لاره ما ورته وویل زه د مور دیدن نه ځمه ای صاحبه ما ورته وویل زه د مور دیدن نه ځمه ای صاحبه کپیل ویل لار شه ویزه د ګورهانه لاره یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهئ یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهئ ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاره. ډېر ښه، دا آخري کړی یو ځل بیا ووایم. یارانو ویل ضمیره پاسه چغې ولې وهئ ضمیره چغه دې د خولې نه تر اسمانه لاره. واه، ډېر زبردست. ضمیر خان خپل یو مقام لري او ماشاءالله الله ډېر زیات عزت ورکړي، هر څوک یې خوښوي په سوشل میډیا ډېر زیات فیمس دی، ډېر زیات خلک یې خوښوي. نو دا ګلونه ماشومان هم هغه سره ډېره مینه لري، د هغې په وجه بیا د دوی زړه کې هغه شوق جوړ شي چې موږ هم ضمیر خان شانته شعرونه ویو. نو راځئ چې نور څه دې واورو. ریاض خان نور څه درسره شته دي؟ متصف جهان یو څو شعرونه دي چې رانږدې شي نو تراهه شي هلک چې څومره لرې شي خواږه شي هلک چې رانږدې شي نو تراهه شي خلک چې څومره لرې شي خواږه شي هلک د چا حجرې ته مېلمانه نه راځي د چا حجرې ته مېلمانه نه راځي د چا په زړه کې مېلمانه شي هلک د چا حجرې ته مېلمانه نه راځي د چا په زړه کې مېلمانه شي هلک د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي هلک د پښتنو دغه یوه بدبختي دلته چې مړه شي نو درانه شي خلک ما ویل ستا په دیدن نه مړېږي ویلې ماړه دې شي په زهرو هلک ډاډه راځه د چا نه مه یارېږه مړه په تندر دې ساره شي هلک تا پسې پیشي شا خبرې کوي جهان ستا موهې ته پړه شي هلک. ډېر ښه، ډېر زبردست، ډېر زیات خوند یې وکړو کتونکو. آخري یو غزل به ترې اورو بیا به بس کوو. نو ریاض خان د کتونکو په فرمایش باندې
آخري څه غزل دوی سره ډالۍ دغه منیر جان یو غزل دی چې نن عام دی واهله حرام دی واهله که زړه دې کېږي ډک جام دی واهله نن عام دی واهله حرام دی واهله که زړه دې کېږي ډک جام دی واهله سحر به ګورو ماښام دی واهله سحر به ګورو ماښام دی واهله پتاو حد هم تمام دی واهله پتاو حد هم تمام دی واهله دا پښتونخوا دا یو ګام دی واهله دا پښتونخوا دا یو ګام دی واهله د پښتون سر هو نیلام دی واهله د پښتون سر هو نیلام دی واهله زما واکدار هو غلام دی واهله د پښتون سر هو نیلام دی واهله زما واکدار هو غلام دی واهله اندو هنی سلام دی واهله اندو هنی سلام دی واهله زما په سر چې انظام دی واهله زما په سر چې انظام دی واهله منیر هو اسم بدنام دی واهله منیر خو اسې هم بدنام دی واخله ډېر زیات خوند یې وکړ ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو امید کوم تاسو هم ډېر خوندونه اخیستي دا و ورکوټې ضمیر خان ریاض خان کوم چې زموږ سره د هریچن ټي وي پروګرام نوي سحر کې تاسو وکتل تاسو واورېدل امید کوم تاسو ټول د خوښوئ او رضا واجد علي کیمرامین یاسر شاه تاسو نه اجازت غواړو